د پښتو مشهور شاعر د پښتو د ژبې یو وتلی شاعر ضمیر خان ضمیر په حق رسېدلی دی او مړ دی. حقیقت څه دی؟ ضمیر خان ضمیر ناجوړه دی او که رښتیا مړ دی. راځئ په دې ویډیو کې وګورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به وي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د پرونه داسې یو پوسټ چلیږي د ضمیر خان ضمیر په حواله باندې. یقینا ملګرو په دې سیټ تاسو دا کوم پوسټ ښکاري دا چا د خپل پیج د دغه نه ورکړی او بیا ډېرو ملګرو چې کوم دی شیر کړی. تاسو لاول د ضمیر خان ضمیر دا شارټ کلیپ وګورئ چې یاره ژوندی دی او که مړ دی او که ناجوړه دی. راځئ. ورحمت الله وبرکاته. ملګرو چا راپسې دغه پوسټ کړی دی چې ضمیر اکسیډنټ کړی دی او وفات شوی دی. نو مرګ خو خامخا په دنیا کې شته دی خو دروغ یې ویلي دي ډېرو ملګرو رنګ. ملګرو تاسو د ضمیر خان ضمیر ته خبرې واورېدې چې یاره چا راپسې پوسټ کړی او الحمدلله زه ژوندی یم. نو هسې دغه پیج والا ته یم چې یاره د خپل پیج د لږ لایک دپاره یا د داسې غلط خبر دپاره چې کوم دی تا ته څه در رسي لکه او بیا د فیسبوک په پیج به تا ته څه در ورسي. الټه به در باندې خلک لعنت وایي چې یاره ته یو روغ رمټ انسان چې کوم دی هغه دا یو خبر درکړي چې یاره پلانکی مړ شو. پښتو مشهور شاعر ضمیر خان ضمیر مړ شو. کله په چا پورې خبرې کوي کله په چا پورې. زه تا باندې مړه لعنت وایم سړیه د خپل پیج د یو څو لایک دپاره چې کوم دی داسې غلط خبر چې کوم دی خبرول مطلب یا شیر کول دا نه دي په کار. ملګرو ټولو ملګرو ته چې کوم دی زه خواست دا ویډیو شیر کړئ کوم چې د ضمیر خان ضمیر مینوال دی. یاره بالکل ضمیر خان ضمیر ژوندی دی. دغه ویډیو تاسو وکته او داسې غلط چې څوک پوسټونه کوي نو د هغه په کمنټ باقاعده پې لعنت وایي او د هغه د پیج چې کوم دی دا لایک وغیره دا وله مه ورکوئ.